السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا أرحب بكم جميعا. د عربي زده کړې آنلاین مرکز دريم درس ته راغلاست. درس پیلول نه مخکې هیله کوم چې ویډیو کې خاصه توجه کوئ، درسونه شیر کوئ او کومنټ او لایک هم حتما کوئ. نو خپل درس پیلو. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. الدرس الرابع سلورم درس. أستمع وأعيد. صار نسب نصب مس مص سب صب يصور قاس دي کې باید تاسو فرق وکولای شئ. سین صاد دا چې صرف په لفظ سره د دې معنی هغه کیږي، فرق لري. مثلا ساره جدا معنی ورکوي، ساره جدا معنی ورکوي. اوس راځو ګورو چې د دې معناګان څه دي. البته د دې معناګانې لږ تاسو لپاره سختي ځکه ابتدایي نو بیا هم ما معنا کړی چې معنی څوک اعتراض ونه کړي. نو ساره دا لغتونه ډیر معنا ورکوي، خو صرف لنډې هغه کړی دي، لنډې معنا مې لیکلې دي. که چاته نورې معناګانې د دې پکار وي المعانی.com ته د لاړ سي. هلته په هره ژبه فارسي باندې مشته، انګلیسي باندې مشته. ساره پلی کیدونکی، مثلا تحرک، تقدم، حرکت یې وکړ. ساره پلی کیدونکی. بل ساره په سواد باندې، ساره زید غنیا، مثلا زید د غریبینا مالداری طرف ته راو ګرځید. ساره معنا مثلا راو ګرځید، مثلا غریبو مثلا مالدار شو. ساره زید غنیا، زید مالداری ته راو ګرځید، یعنی د غریبینا مالداری ته راو ګرځید. ها نسبه الى فلان، هغه فلانی ته نسبت ورکړل، هغه فلانکی ته د هغې نسبت یې وکړ. نسب او اصل ته ویل کېږي. نصبه په سواد، نصب له فخا، هغه ته یې چل جوړ کړل، چل یې تنظیم کول ته. نصب له فخا، هغه ته یې چل جوړ کړل، فخ چل ته وایي، هغه ته یې چل جوړ کړل. مس لمس بیده، په لاس یې مسه وکړه. په سواد سره مصه جذب کول ته وایي. سب فعل ده، شتمه بدورت کنزه. صب الماء يعني صب خالي صب ده، صب الماء ابر تو یولو ته وي، او به چپا کړي. صب الماء. قاس سخت ټینګ پریکړه کوونکې. قاس بعید لري، د نور ټولونو څخه لري. قاس بعید لري. نو دا د دې ترجمه وي. د تمرین تیریږو د لپاره MP3 اوازونه پکار دي. استمع وردد اورم او د تکراروم. السوق بازار، النور نور، شرطي پولیس، علي الشارع سرک، التقاطع الطريق، عمال کارکونکي، صيدليه دواخانه، دراجه بایسکل، محطه ستيشن، سياره موټر. استمع واضع الشد على الحرف المناسب. اورم و د شد علامه په دی باندې په مناسب ځای کې دا قدم. اوس دلته باید تاسو دا یاد کړئ، شد چیرته لور کېږي؟ په یا باندې. سیاره، ګوره دا سیاره ده، په یا باندې شد راځي سیاره. دلته جوال په واو باندې شد راځي. صراف په را باندې شد راځي. بقاله په قاف باندې راځي. بقاله دا دکاندار ته وي، البته دلته مؤنثه ده. بقاله دکاندار د مواد غذایی دا شیان چې خرڅوي. النادي نون باندې راځي. نادي کلب. مثلث په لام باندې شد راځي. استمع والاحظ الف القمريه والشمسيه، الف لام قمريه والف لام شمسيه. دا اصلا د ګرامر درس دی او ان شاء الله ګرامر درسونه به شروع کوو ان شاء الله په یوټیوب کې. البته خو فلال به صرف دومره وایو چې الف لام القمری کې دا لام کې سکون راځي او شمسی کې لام بیخي ویل کېږي نه. مثلا دلته مثالونه کوي، مثلا قمر ده چې کله الف لام ورسره راوړو القمر کېږي. بیت البیت، محطه المحطه، قصر القصر. او شمسی کې شمس الشمس وایو، لام سکون هیڅ نه لري، لام نه وایو، شین ته شد ورکو. شمس الشمس، سیاره السیاره، طريق الطريق، لام نه ویل کی. شارع الشارع. د دې مابین کې فرق څنګه کولای شو دا ان شاء الله ګرامر درسونو کې بیا شروع کوو ان شاء الله. پلان لرو ان شاء الله، خدای مهربانه دی.
انطق الكلمة التي تعبر عنها الصورة معرفة بال دام په ال سره اوس کوم سره الف لام شمسی راځي کوم سره قمری راځي او زه تاسو ته تاسو بیا وای الشارع الشارع دا کوم دا شمسی دا الشارع لام نه ویل کی الاشاره دي سره وسویل سو الاشاره الشجره شمسی لام نه ویل کی الشجره المكتبه قمري المكتبه البيت البيت النادي شمسي النادي. الدرس الرابع اتحدث مع زميلي كما في النموذج وخپل ملګری سره خبرې کوم څنګه چې په مثال سره ده. من فضلك معنا او بخي excuse me من فضلك مرحبا سلام تفضل مهرباني وکړه لو سمحت که اجازه دی وی یا او بخي دام او بخي یا اجازه دی وی. اين النادي الرياضي اين النادي الرياضي د سپورت کلب چیرته ده د ورزش کلب چیرته ده دا ورته وی خلف هذا المبنى د دې وداني شاته ده د دې بلډینګ شاته ده خلف هذه خلف شاته هذا المبنى د دې وداني شاته ده. شكرا جزيلا ډیر مننه عفوا. الدرس الخامس بنزم درس محلات وخدمات عامة هغه محلونه او عامه خدمات او محلونه. استمع الى الحوار واعيده. شروع خپل محاوره. شكرا يا والدي ډیر مننه یا والد پلار على هديتك ستا په توفي سره الجميله خايسته ستا په خايسته توفي سره ډیر ستا د خايسته توفي نه ډیر مننه. انظر ماذا وجدت وګوره ستا په کې څه پیدا کړل. دویم ماذا ث انظر الى هذه القائمه وستعرف وګوره په دې قائمه لیست وي قائمه الطعام د ډوډۍ لیست مثلا هوټل کې وستعرف په دې لیست کې وګوره وستعرف ته پويږي بیا. هذه خدمه خرائط على الجوال دا د نقشو خدمت دی په ټلیفون کې د نقشو خدمات دی په ټلیفون کې. كيف تعمل هذه الخدمه دا خدمت څنګه کار کوي یعنی څنګه ترې ګټه اخیستلی سو. أصل بين كلمات القائمة والخدمة المناسبة ودغه كلمات د لست كلمات د خدمات كلمات سره وسلوم. مطاعم چیرته دي مطاعم وجبات غذائية. مصارف تشترى دي صرف النقود. مصارف صرافة آلية صراف النقود كرادي. وكالات السفر تشكرا دي وكالات السفر نقل كرادي فكركم وكالات السفر يا بيع وشراء. فنادق سكن كرادي. مستشفيات علاج مستشفيات علاج. أسواق مركزية بيع وشراء أسواق مركزية بيع وشراء. دا زمونږ نننی درس و که څه پوښتنه پیشنهاد وي هیله کوم کومنټ وکړئ که درس کې هر څه مشکل وي هیله کوم کومنټ کې وایي د ویډیو درسونه نه لایک کیږي نه کومنټ پکې زیات کیږي او تصویري درسونه هم لایک پې راځي هم کومنټ نو دې نه معلومیږي چې ډېر دوستان تصویري درسونه هغه کوي خوښوي که تصویري درسونه فیسبوک کې غواړئ چې ویډیو بنده کړم او تاسو کو هیله کوم کومنټ وکړئ او که بیا هم وایي چې ویډیو نه فیسبوک کې صحیح د منګي ګورو هیله کوم کومنټ کې بیا هم وایي نو تاسو نه ډېره مننه هیله کوم یوټیوب کې هم زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ تر څو نوې ویډیوګان تاسو ته لومړی سر کې درشي او که څه پوښتنه وي بیا هم کومنټ کولی شئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.